فکر وکړه دا احسان الله طالب چې دا امام دی څه شو دا امام دی تنها جمع ته ولاړ دی ته جګ شي طالبه ودرېږه چې دا اوس مثال تنها طالب دی امام دی دې سره به تا څنګه ودرېږي کوم طریقې سره ودرېږي هغه طرف ته ښي طرف ته ښي طرف ته به ودرېږي ګوره ښه ښي طرف ته څنګ په څنګ خپې به یو بل سره ولګوي څنګه خپې به یو بل سره ولګوي دا هله چې یو امام یو مقتدي داسې به ودرېږي ښه دې طریقې سره اوس مثال مقتدیان دوه شوله او یو امام شو نو ته راځه شي طالبه ته راځه شه دوه کاره کېدلی شي یا دا چې امام مخکې شي احسان ته مخکې شه او ته دې څنګ کې ودرېږه داسې هم کېدلی شي یا ته وروسته شه بېرته طالبه ته وروسته شه احسان ته راوروسته شه دې سره یو ځای ودرېږه او ته طالبه ته وروسته شه طالبه دا هم کېدلی شي چې دا وروسته شي داسې ودرېږي په مانځه کې دومره حرکتونه دا جایز دي ښه نبي علیه السلام مونځ کو عایشه رضی دروازه ووهله په مانځه کې څو قدمونه واخیسته او بېرته دروازې کوله وکړه بېرته راننوتن دا جایز دی صحیح شو ښه اوس مثال دا صف دی دې صف کې ځای شته دی که نه ته راجګ شه ته دا طالب ګورې دا مخکې صف کې ګوره دې صف کې ځای شته دی ته وروسته ودرېږه وروسته همدلته صف جوړ کړه دلته ودرېده د دې مونځ نه صحیح کېږي ګوره ښه که مخکې صف کې ځای شته دی او یو کس راغی هغه وروسته ودرېده د هغه مونځ الله نه قبلوي صحیح حدیث کې نقل دي مشکات حدیث د نبي سلم یو کس ته ویلې چې لاړ شه مونځ دې د سر نه وکړه ستا مونځ نه دی صحیح ځکه مخکې صف کې ځای شته دی دا وروسته مونځ کوي نو ته به راځې همدغه صف کې ودرېږه دلته ودرېږه دلته به ودرېږي ښه بل صورت هغه داسې چې اوس مثال په وروسته صف کې مخکې صف کې ځای نشته دی ځای نشته دی نو دا طالب به ته وروسته ودرېږه وروسته ودرې نو بیا وروسته ودرېدلی شي ښه بیا وروسته ودرېدل دا جایز دي دې کې صاحب نشته ځکه چې هلته عذر راغی چې عذري نو الله وایي چې لا یکلف الله نفسا الا وسعها مخکې صف کې ځای نشته دی او هغه وروسته ودرېږي دا خبره ښه نه ده چې یو کس هغه د وروسته صف نه مخکې صف نه راکش کړه وروسته یې کړه داسې نه دی ځکه بیا ته خو مخکې صف خرابوې دا صحیح کار نه دی ښه داسې هم جایز دی ته احسانه مخکې شه مخکې شه تاسو دواړه را مخکې شي تاسو دلته دوه ودرېږئ دوه کسه بل صف جوړ کړئ بل تاسو دواړه دلته ودرېږئ ښه دلته ودرېږه ګوره دا دوه طالبان دي او دا دي مخکې صف کې ځای شته دی او دوی دا ځای نیولی دی ښه وروسته صف ډک دی او دغه طالب دا ځای نیولی دی نو آیا په دې مخکې صورت دی اوس مثال دغه اول صف دی دا دویم صف دی دا مثال دا طالب د بهر نه ته راشه د اول صف کې ځای شته خو په دویم کې نشته نو دې طالب دپاره جایز دي د مونځګزارو مخې ته تېر شه داسې مخې ته یې راتېر شه داسې راتېر شه داسې جایز دی هسې په تېر شه او داسې راواوړه راځه داسې راواوړه داسې جایز دی چې صف منځ کې تېر شي او د اول صف ته ځان راورسوي ښه دې باندې ګناهګارېږي نه مونځګزار مخې ته تېرېدل هره ګناه ده چې هغه تنها مونځ کوي او ته د هغه مخې ته تېر شي خو کله چې جماعت ولاړي جمع ولاړه ده نو صفونو په منځ کې تېرېدل ستا لپاره جایز دي ښه ابن عباس حدیث د بخاري کې نقل دی هغه وایي زه به صفونو منځ کې تېرېدم هلته دې کې صاحب نشته دی ښه دا جایز دی مثال اوس د امام چې دی اودس مات شو صحیح شو اودس مات شو انسان دی احسان الله امام دی نو دا به داسې وکړي د مانځه نه چې وځي پوزې ته به لاس ونیسي پوزې ته لاس ونیسي احسانه به راوځه هسې دا بل طالب چې ته ورمخکې دغه ته وروسته شه ته ورمخکې کوم بس دا خپله مخکې شي داسې داسې به ورمخکې شي بس ته وځم داسې دې طریقې سره به وځي ښه ستا اودس مات شو په مانځه کې که امام یو که مقتدي پوزې ته به لاس ونیسي او همداسې به ووځي په دې طریقې سره وتل دي ښه د مانځه نه چې وځي پوزې ته به لاس ونیسي امام پسې به داسې خلک ودرېږي چې هغه پوهي داسې نه چې د انګا بنګا امام مونږ نه لاړ شي دوی خلاره ولاړ دي چې جمع د اوس څوک ورمخکې یو هم نه ورمخکېږي نه او کوم ځای نه چې امام مونځ ختم کړی مطلب پاتې و هغه ځای نه به یې ته شروع کړي ښه دغه طریقې سره سفرو کې دا خیال ساتل ضرور دي محترم ورونو ښه هسې نه چې بس مانځه ته لاړ شو ښه زه راغلم مسجد ته مثال دا احسان طالب دی دا مسجد ته راغی امام چې دی د رکوع په حالت کې ته ودرېږه رکوع کې شه رکوع ته شه رکوع ته لاړ شي دا راغی احسان ډېر خلک داسې کوي د امام د رکوع انتظار بعضې خلک کوي چې رکوع نه راپاتې دي نه رکوع کې شامل شه احسانه
چې ته رکوع کې شامل شوې نبي صلی الله علیه وسلم چې من ادرک رکوع فقد ادرک رکعه دا قاعده د بخاري کې حدیث دی نو ستا دا رکعت وشو رکوع چې امام سره راګیر کړله ستا رکعت وشو اگر که تا فاتحه نه ده ویلې ځکه دا بېل احکام شو ستا دا رکعت وشو ښه جګ چې رکوع نه پاڅېږې قومې شه مثال تشهد کې کښېنې تشهد کې ته احسانه ودرېږه بعضې خلک داسې کوي چې امام په تشهد کې ناست دي دا انتظار کوي چې ورېږه دا امام راپاڅېږي دا غلط کار دی نه نبي صلی الله علیه وسلم تاسو کله مسجد ته راغئ څه چې امام کوي هغه ته مو وکړه کښېنه احسانه داسې به ورسره کښېنې ښه کښېنې مثال دا احسان طالب دی دا راغی مسجد ته دی د امام سره 2 رکعته لاندې که او د امام 4م رکعت دی څوم دی 4م د احسان 2م رکعت او د امام 4م رکعت دی امام سلام اړوي ته واړه سلام السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم احسان به جګ شي احسان ته اوس 2 رکعته پاتې دي 100 رکعته کم ډکه تش پاتې دي امام سره چې تا کم مونځ را لاندې کړو هغه ستا کم مونځ دی اولینې داسې ووایه اولینې امام سره تا 1 رکعت لاندې که ستا اولینې 1 رکعت وشو 2 دی را لاندې که ستا اولینې 2 وشو 3 دی را لاندې که ستا اولینې 3 وشو نور مونځ به په همدغه ترتیب کې دې فایده دا ده چې امام السلام واړي احسان چې 2 رکعته کوي هغه کې به صرف سورت فاتحه ووایي بعضې د مقلدین د احناف داسې وایي چې نه وایي اخرنی مونځ یې وشو اولینې پاتې دا ناشنا خبر ده اخرنی مونځ اول کوي اول چې هغه اخرنی کوي دا غلطه خبر ده امام سره چې کوم مونځ تا را لاندې کړ ستا کوم مونځ دی اولینې داسې زده کړه امام سره چې تا مونځ لاندې کړه فهو اول الصلات که په دغه طریقې سره به امام سره مونځ کړي امام سره چې کوم مونځ را لاندې کړه ستا اولینې مونځ شو ښه بل یو صورت زده کوي دا احسان طالب دی مثال جمع ختمه شوه ته کښېنه احسان ولاړ دی ته کښېنه تشهد ته کښېنه دا پاڅېده ته اوس پاڅېږه بېرته پاڅېده د بهر نه یو کس راغی بهر نه عربانو کې دا کار شته هغوی داسې کوي ته ودرېږه دې احسان ته په شا باندې وټپوه چې جماعت دی یا څنګ کې ورسره ودرېږه نو ګوره احسان دې ته جماعت ورکولی شي ښه دې ته هم ورکولی شي ضرور نه دی چې ستا د مثال یو وارې جمع کړي دوی نشي ورکولی دویم ځل کې دې ته هم جمع ورکولی شي داسې هم جایز دی عربان دا کار کوي زموږ ملکو کې دا ډېر عادت نه دی احسان اوس مثال په نفل مونځ ولاړ دی چې شي نفل عربان راځي تا وټپئ چې لکه جماعت کو ته به په نفل ولاړ یې ته به جمع ورکوې که نه به یې ورکوې که نه ورکوې به یې ستا د نفل مونځ دی د هغه د فرض هېڅ خبره نه ده ښه دا جایز دی ته خپل نفل کوه د هغه د فرض کې هېڅ خبره نه دي کې ښه دا جایز دی یو بل صورت امام دی امام دا مقیم دی چیرې ته درشه طالبه کښېنده امام مقیم دی ته کښېنه احسان سره ناست دی احسان مسافر دی چیرې مسافر امام مقیم احسان مسافر باندې څو رکعته مونځ دی 4 چې دي 2 نو اوس احسان چې مقیم امام پسې مونځ کې څو رکعته به کوي پوره مونځ به کوي چې به کوي 2 به نه کوي ښه پوره که 1 رکعت هم امام سره لاندې کوي احسان به 4 کوي که 2 هم لاندې که 4 به کوي مقیم امام پسې چې ته کله ودرېدلې ته به پوره مونځ کوي چې به کوي پوره مونځ به کوي دا خبره زده کوي ښه مقیم امام پسې ستا مونځ پوره دی خو که احسان مسافر دی او هغه امام شو هغه به 2 رکعته وکړي هغه به سلام واړي دا کوم چې مقیم خلک دي دا به څه کېږي هغه به خپل مونځ به مکمل کړي دا بعضې خبرې دا زده کوي